ګلان د وطن تګیل نرګسه تر ګلابه ګلان د وطن. د افغانستان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مسئ. زما هیواد خپرونې ته ښه راغلاست. درنو دوستانو، د زابل ولایت میزانه ولسوالي چې له مرکز کلات سره په 45 کیلومتره کې پرته ده او البته په شمالي برخه کې 1,10,000 نفوس لري، د دې ترڅنګ 3,000 کیلومتره مربع مساحت لري. 90% وګړي په کرهڼه او مالداري باندې بوخت دي. مهم پیداوار یې انځر، انار او بادام دي. ولې 50% برخه 50% برخه یوازې هم انځر تشکیلوي. ځو میزانې ولسوالي ته، هلته له بڼوالو سره مرکې کوو، د بڼوالو سره خبرې کوو چې سږ کال د انځرو حاصلات څنګه دي او دغه دپاره مارکیټ څنګه دی او د اوبو کچه څنګه ده. تاسو هم موږ یوازې مه پرېږدئ او زموږ سره ملتیا وکړئ. زه محمد نعیم ستوری. درنو لیدونکو، دې باغ کې ډېر زیات ځوانان کار کوي. دلته هم د یو ځوان سره خبرې کوو چې دا ځوان د کوم ځای څخه راغلی دی او دلته څومره عاید لري، څومره پیسې جمع کوي. د سره به خبرې وکړو. ستاسو نوم؟ زما نوم محمد نعیم دی. محمد نعیم خان، د کوم ولایت دی، د کوم ځای؟ د هلمند ولایت باباجي د ولسوالۍ. د هلمند ولایت د باباجي ولسوالۍ څخه راغلی. دلته دې څنګه دی؟ کار دې څنګه دی؟ څومره معاش درکوي؟ څومره تنخواه درکوي؟ روزانه ده څنګه موجود؟ کاروبار ښه دی، بالا بس میاشتانه دی، 1.5 میاشت وخت نیسي، 1,000 روپۍ راکړي. دا ډوډۍ مصارفات بیا پر چا دي؟ پر سرخیل دي؟ دا پر سرخیل باندې وو. څومره خوشحاله یاست تاسو دلته راځئ او په خپل وطن کې کار کوئ؟ موږ ډېر خوشحاله یو دغه څخه انځورو د کار څخه چې خپل په افغانستان کې خواري پیدا شي. موږ د بل ملک څه کوو چې دلته 10,000 پیدا کېږي، دلته 10,000 پیدا کېږي، نو دا بل مملکت. صحیح ده. اوس دلته د انځورو په برخه کې ستا کومه وظیفه ده؟ دلته ته څه کار کوې؟ اوس خو د انځر ټولول که څنګه موضوع؟ وایي چې دا انځر ټولوم، دا انځر ټک وهم یې پلا ټک مول بیا پسې راټولوو، بیا ټکۍ کوو، بیا د ښو سرکېودو په دغه بیا پر میدان باندې غوړو، بیا وچېږي، بیا نو خریداران را زیات کړي. صحیح. کور مودان کور مودان. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مسئ. یو بل میدان ته راغلي یو چې دلته ډېر ځوانان په کار باندې لګیا دي. نو له دې ورور سره مخ شو. د ده څخه پوښتنه کوو چې دی د کوم ولایت څخه راغلی، د کوم ځای دی، څو پیسې دلته ترلاسه کوي. ستړي مسئ. ستاسو نوم؟ السلام علیکم، زما نوم سیف الله دی، د هلمند ولایت څخه د نادعلي د ولسوالۍ څخه. سیف الله خانه، څومره وخت کېږي چې راغلي یاست؟ چې راغلی یم نن مې نو 14 نو دویم کارونه وو، خو دلته د انځرو کار راغلم نه. او خبره ده، دلته څو پیسې درکوي؟ دلته پیسې 10,000 غواړي. د څومره وخت دپاره؟ د میاشتې دپاره 10,000؟ د 500 ورځو واده مې سره. نور ملګري هم در سره دي که تاسو یوازې راغلي یاست؟ زه یوازې راغلم، خو دغه ملګري چې زما سره ناست دي دا دغه میدان. څومره د خوښۍ احساس کوئ چې په خپل وطن کې کار کوئ؟ یا دا ولایت یا هلمند ولایت یا بل ولایت، څومره د خوشحالۍ احساس کوئ؟ کوم وخت چې زه دلته راتلم ستاسو هغه بانډار و هغه خوشحالتیاوې ما ولیدې، لا تاسې کوم خوشحالیانې سره کولې، ته څومره د خوښۍ احساس کوئ چې خپل وطن کې کار کوئ؟ زه ډېر خوشحالي احساس کوم چې خدای پاک جنګونه ورک کړو، هغه یې ورک، خپل وطن دی، پردی وطن نه دی، هر ځای خوارست دی. شکر خپل خلک دي، ټول پښتانه خلک دي. شکر ډېر له الله راضي یم. هغه کسان چې دې ته لیواله یي چې ولاړ سي ایران او پاکستان او نورو هېوادونو ته او دا یې پلمه یي چې یاره دلته کاروبار نشته، اوس دا دی دلته زه نن سره مخ کېږم په دې میزان ولسوالۍ کې چې په سلګونو کسان یوازې د هلمندو د فراه څخه راغلي دلته کارونه کوي. هغو کسانو ته ستاسو پیغام څه دی؟ هغو ته خو زما دغه پیغام ده وروره چې هغه یو له مستۍ ځي، له مزدورۍ څوک نه ځي. ایران ته چې ځي هر ځای ځي، سلو کې به 10 نفره د مجبورۍ ځي، او دلته په خپل وطن کې خوارسته هر څه سته. ولې دې خپل وطن ته ځي؟ څه ضرورت ورته لري؟ نه لري، نه لري. نو پاته سلو دغه خپل وطن دی، زه دلته خواري کوم. اوس 50 ورځې دلې تېروم، کندهار کې د انارو کار زه بیا دورې ځم، دا د ما کور چې دی. زه ایران ته څه کوم چې زه خپل وطن مې دی، هر څه مې خپل ورور. دغه انځر اوس تاسو په دې باندې په دا لرګي باندې پیاس که نه، دا بیا له دې وروسته بیا څه باندې کوئ؟ بیا دغه وروسته وچوئ؟ له دې داسې مو څه وکړل، بیا دغه کوو، بار یې باسو، تخته کوو، وچوو، بیا چې تخته له دې لرګي څخه بېرته راباسئ. دلته رسۍ شته، هغه رسۍ مو اوس نه راخیستې، ته بیا پیام. صحیح ده، صحیح ده. کور مودان، ډېره مننه. الله پاک دې ململ کړي.
سپي ورشین د برخمن شله راغلي دغه د انځورو میدانونه چې دي د دغه میدانونو مسؤل یا هم سرخیل دغه حاجي صاحب دی. د حاجي صاحب سره خبره کوو چې سږکال د دې حاصلات څنګه وو او دلته څومره کارګر ورسره مصروفه دي. په ورځني ډول باندې هغوی ته پر فی نفر باندې څو پیسې ورکوي. حاجي صاحب ستړي مه شئ، ستاسو نوم؟ کوم ستړي مه شئ، څنګه یې؟ کور مودان. ما نوم محمد ظاهر. حاجي محمد ظاهر کاکو دا راته ووایه چې میدانونه خو مو خورا ډېر میدانونه دي او ډېر ښایسته انځر کوم چې زه وینم ډېر ښایسته او ویجاړ انځر دي. نو سږکال مو حاصلات د تېرو کلونو په پرتله باندې څنګه وو؟ ډېر ښه دي الحمدلله. دا سراجي بس حاصلات ډېر برابر دي. بس موږ هم کار کوو، باغوانان هم کار کوي، هغه نور کارګر هم را سره دي بس کار کوي. کارګر دلته څو نفره در سره مصروفه دي؟ تقریبا 4-5 نفره دلته مصروفه دي. د میاشتې 6,000 افغانۍ ودې ته ورکوو. بس نو انشاءالله کار برابر دی، ډېر ښه برابر دی. ځینې ملګري چې ما پوښتنه ځینې کول هغه د هلمند ولایت څخه راغلي وو. دا نور ستاسو کارګر دلته ډېر زیات کار کوي؟ دا نور په خپله د همدې ولسوالۍ خلک دي؟ نور د دې ولسوالۍ خلک دي یا د کلات خلک دي، بس دې علاقې خلک دي. دا به په نورو میدانونو کې هم ډېر زیات ځوانان مصروف وي که نه؟ ساره ځایونه مصروفه دي، ډېر مصروفه دي. بس ډېر مخلوق روان دي میزان ته. لکه پخوا چې هلمند ته د تاریاکو میښو دپاره کله، اوس انځورو ته د هلمند سره روان دي. سږکال محصولات څنګه وو؟ محصولات ډېر برابر دي انشاءالله. تر پروش کال ډېر ښه دي. پروش کال یو مخ دلته سره نستی حاصلات. سږ کال انشاءالله ښه دي. پروش کال دې تا څو عاید د باغ څخه راټول کړل؟ څو پیسې درته جوړې کړې؟ پروش کال تقریبا بیخي نه وه، بس دغه 80 منه سوه د کندهاري منه باندې او 2 لک روپۍ راځي. سږ کال انشاءالله ډېر خدای کوي. سږ کال خو انشاءالله د میدانونو ته چې زه ګورم که نرخونه همداسې روان وو لکه اوس چې نرخونه یې، نو 1 لک افغانۍ 8 لک افغانۍ به جوړې کړي انشاءالله. جوړېږي که خدای کوله، که مشکل نه وي جوړېږي. صحیح ده. د اوبو کچه څنګه د اوبه ټیټ سوي دي په دې سیمه کې راپورته سوي دي؟ اوس ځینو ساحو کې د دې ولسوالۍ د خلکو په وینا باندې چې اوبه کښته سوي وي. اوبه کښته سوي دي، خو زموږ علاقه چې ده دلته د رود تویم پر سپور دی، د مدالوی مانده ولسوالۍ د مانده تویم پر سپور دی. نو دا منطقه که سمه وه په اوبو کې ډېره ښه ده الحمدلله. نو اوبه دې کښته سوي، خلک ډېر چغارې وایي. موږ د ښې دي الحمدلله. سږ کال خو مو انځورو مرضونه نه وه کړي که نه؟ د خاص مرضونه نه وه کړي. یو د ژړې ماش او یو ژړی په د ژړی چې مرض ورباندې راسي، بیا تاسو دې دپاره کوم درمل کاروئ؟ څه کوئ تاسو؟ دلته یو درمل چندانې پر ژړې باندې کار نه کوي. ژړی د بد مرضه دوا یې دلې نه ده پیدا سوې زموږ ته. لازم کوم مواد نه ورته جوړوئ؟ یا نه مو دې ورته جوړ کړي. د ژړې مخنیوی موږ نه ده کړی او ژړې مخنیوی د چا نه ده کړی. صحیح ده. کور مودان په خیر اوس. دوستانو زموږ سره پاتې شئ. غزلی زکن غرزی لخوند ابو طابا راشد شبنم او درنو ابو سیلابا گلاب د وطن تگیل نرگسا تر گلابا. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. یو بل میدان ته راغلي یو. دا میدان د سرخیل سره هم خبره کوو چې په خپل هم کار په دې میدان کې کوي او نور کارګر هم ورسره دي. له ده سره خبره کوو چې سږکال د دوی حاصلات څنګه وو او دوی څومره خوشحاله دي. حاجي کاکا ستړي مه شئ، ستاسو نوم؟ خیر اوسئ، ستړي مه شئ. زما نوم محمد عثمان. محمد عثمان کاکو، ستاسو سیمه ستاسو کلی څه نومېږي؟ زموږ د رباجوی کلی. د رباجوی کلی. صحیح دی. تاسو دا راته ووایئ چې سږکال مو حاصلات څنګه وو؟ انځر څنګه وو؟ انځر انشاءالله تر پروه سږکال ښه دي. که نه دا د ژړي مرض یې ډېر کړی دی چې هغه نه وکړي. زما خپل انځر 10 خرواره راکوي چې هغه کړی دی، نو 2 خرواره 3 خرواره راکوي. نو 2 او 3 خرواره خو هم ډېرې زیاتې پیسې کېږي. او انشاءالله ډېرې کېږي. زما په 2000 سیده 15-16 لک روپۍ افغانۍ کېږي. بله صحیح ده. صحیح ده. او کوم وخت چې دغه د ژړي مرض وکړي د انځر، تاسو بیا د دې دپاره د درملنه څنګه کوئ؟ دا مرض یې څنګه ورکوئ؟ چې خدای پیدا کړی دغه دوا مور سره کار کړی ده. د ساویزس یې راونیسه، د دم یې راونیسه، د زیارت یې راونیسه، د دوا یې راونیسه، د کندهار د بل ځایه یعنې ین ته له دغه شیان کړلي دي. نه د په شاولکوټ په میزان کې چا درملنه نه ده پیدا کړې. دا ژړې ده. کوم وخت مو د زراعت د انجینرانو سره مشورې کړې دي د دې علت سره؟ بیخي ډېر مو کړي دي. دا کلا ته ورغلي، کندهار ته مو وړي دي. ین ته خو نو زه نه یم کړی، نور خلکو وړي دي. دی خلک هم ستاسې لېږلي دي. یعنې درملنه یې نه ده پیدا نه ده پیدا سوې. ژړې درملنه ټول ژړی توي. د ژړې مرض تاسو په انځرو کې څنګه تشخیصوئ؟ په دې وچو انځرو کې څوک څنګه پوهېږي چې دا د ژړې مرض یې کړی و؟ زه کړی دي چې اوس ورسې په انځرو کې هم سربېره وچې دانې، دغه دانې ستا د چیني میده میده دانې
پر مځکه د هوار پراته دي دغسې وچ کلکې دغه کرغېړنې پرتې دي انځر دي په ډک. اوس خو دې دا د شاتم سطلونه پراته دي او ټوله دې ماشاءالله ډکړي دي او ډېر ښایسته انځر کې پکښې دي. دا انځر اوس تاسو څه چمپه کوئ دا په سطلو کې دي ولې؟ دا موږ دغه دي کاریګر ورته درولي دي، څوک یې د باغوه راوړي، څوک یې دلته ورته ناست دي بیا ټپي کوي، څوک یې لکۍ ځین پرې کوي، څوک یې بیا پیي، څوک یې بیا هلته لمر ته وچوي او هغه دي هوار دي ورته وګوره. بیا نو راوړو په اخونه کې ږدو کوټه کې، بیا تجاران راځي تجاران چې راځي دلته تاسو سودا ورسره کوئ دا کوټې کې راولئ؟ زیاتره دلته راځي. یو سړی بیا وړي کندهار ته پخپله. تاسو په خپل مارکیټ نه عرضه کوئ په قلات بازار؟ نه وړو یوه ځای ته نه دي وړي پخپله راځي تجاران دلته پر خرڅوو دا چې نو بیا کومار عمل سره وکړو. د دې ځای دوی خپله باروي؟ یې باروي په موټرو کې وړي کندهار. په خپله دا د انځورو دانه د سږ کال څنګه ده؟ ګوره دا سږکالو کې ډېر ښه انځر دي. ډېر ښه ده سږ کال ښه دي، ډېر خوندور دي سږ کال تر پروا سږ کال تر نورو کالو نه دي خوندور. یو پروش کال بیخي نیستي یو مخ نیستي و، یعنې سږ کال په دا ټوله سیمه کې تر پروش کال یعنې ښه انځر سوي دي. ښه انځر سوي دي، خو داسې یو مشکل شته لکه د اوبو شاوخوا وطن زیاتره باغونه وچ دی، وچ دي د اوبو ما خپله برمه وچه سو بله مې وویل د دغه خلکو دا اوس وچه ده بله وایي مجبور مکلف دوی دي که درې ووایي دا خلک نه دي دا میدان چې دي دا پسې ناست و هغسې بله بله نو ډېر خلک د دې اوبو سره مشکل لري، نور مشکل نشته. ډېره مننه حاجي کاکا، کور مو ودان، ډېره مهرباني، په خیر اوس. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ، یو بل میدان ته راغلي او د کوټې ته راغلو په دې میدان کې چې دا ځوان دلته کار کوي او نور ورونه هم دلته کار کوي. له ده څخه پوښتنه کوو چې حاصلات یې سږ کال څنګه دي، دوی څومره د خپلو حاصلاتو څخه خوشحاله دي. ستړي مه شئ، ستاسو نوم؟ زما نوم محمد الله دی. محمد الله خان، اول خو دا راته ووایه چې دا انځر څه دا خو مباله بیا خرڅوو د رقم خرڅېږي نه دا رقم ونه کېږي. دا اول د وارې چې دا انځر راوش کوئ د هغه وروسته یې وچوئ که نه، بیا په دې لښتو باندې پیاز په دا لرګیانو باندې پیي که نه، بیا د دې وروسته بیا څه پکوئ؟ دا چې مو وپېل بیا دا رقم کو بیا اصلي بیا پر بام وچوو، دا رقم وپېل بیا د 7 ورځې بیا پر بام پراته وي. دغه رقم کتارونه بیا څه وخت ځینې جوړوئ؟ داسې اوس دا سره پیهیلې دي او ډېر درانه هم دي، وزن هم لري. هو دا خو نو چې د باغ څخه مې راووت 2 درېیمه باله بس لمر ته هوارې نو چې وچ شي باله بیا راوړو پیهیو بیا برته هوارول لمر ته. اوس دغه یو کتار به څو پاوه سي؟ دا به څو کیلو سي یا به څو منه سي؟ دا 1 من شاوخوا کېږي، کومونه که دروند و کم نه دی. د دې من په څو افغانۍ دی؟ دې من خو نو 3000 فروش کال بیخي ګران وله 3000 3,500 ته ورسېد افغانۍ، نو سږ کال هم دغه 3000 شاوخوا به سي. نو خو دا یو کتار 3000 افغانۍ سو که نه؟ صحیح ده. سږ کال محصولات څنګه و؟ سږ کال ډېر برابر دي. اوبه مو برابرې دي، حاصلات برابر دي که نه؟ اوبه هم دغونه غذا کې برابر دي، حاصلات هم ډېر برابر دي چې پروش کال. ډېره مننه ځوانه، په خیر اوسئ، ژوندي اوسئ. دوستانو زه په دې څنګ کې یو بل ورور ناست دی، له ده سره هم خبرې کوو، دی هم په دا انځورو په پیلو باندې لګیا دی، له ده سره خبرې. ځوانه ستړي مه شئ، ستاسو نوم؟ زما نوم حکیم. حکیم خانه، دا راته ووایه د انځورو پروسه راته تشریح کړه، دا په څنګه ترتیب سره تاسو د دې درختو څخه راش کوئ، ټکوئ یې مخکې تر دې ټکوېدلو دا اوبه کوئ، له هغه وروسته باندې پیاست څه چمپه کوئ، دغه پروسه یې تشریح کړه. دا خو موږ یو 3-4 کسه باغوانان یې، نور مزدوران یې د باغو کې ټکوي راټولوي او میدان ته راوړي. صحیح. موږ دلې ورته ناست یو، په لاسونو پیو دی د باغو راوړي، پر میدان چې دانې هوارې کړلې 2-3 وچ کې راټولوو او بیا لکۍ ورپرې کوو، ټکي کوو یې پیو 4-5 ورځې لمر ته هوارو بیا راوړو کوټې. اوس خو دا دی تاسو دا دغه کوئ داسې بیا کوټې ته راوړئ، کوټه کې بیا څه پکوئ؟ دغسې لاړونه ځینې جوړوئ؟ په دا رسو پیو دا بالا ښه سره ډېر سي تجاران راځي، بالا سودا ورسره کوو، پر خرڅ یې کوو، دوی پیسې راکړي، موږ انځر واخلو. سږ کال محصولات څنګه و؟ سږ کال د فروش کال برابر دی. یعنې خوشحاله یاست؟ د فروش کال ښه دي، ګزاره کوي. فروش کال یې مرضونه ډېر و،
سږ کال مرضونه وو؟ سږ کال د فروش کال مرضونه کم وو، فروش کال مرضونه ډېر وو. د مرض کې خو یو دا دی چې ژړی هم کوي دا انځر. دا ژړی چې کوم وختو کې بیا د دې دپاره تاسو څه کوئ؟ هغه درمل د دې دپاره څه د دې لپاره چې موږ هر څه کوشش کړی دی، د دې مرض دا په موږ په وچ هم نه ده پیدا کړې. د دې ژړی کوي، سپېرغوږی، شوته مرضونه کوي. د دا مرضونه دا په موږ در اوسه چا نه ده کړې. د یوه مرض دا په موم نه ده کړې که یوازې د ژړي ده؟ هر څه هم په کړي دي، هر څه کوشش، هر څه تجربې هم په وکړي. د دې ژړي دا په موږ نه ده پیدا کړې. دا مرضونه بیا پر د حاصلاتو باندې هم کم تاثیر لري؟ تاثیر ولې نه پر لري؟ سږ کال ژړی وو؟ سږ کال ژړی وو، خو دغونه نه وو لکه فروش کال. فروش کال اوس په دا انځورو کې موږ څنګه پوهېږو چې په دې انځورو کې کوم وخت چې دوی په درخته کې وه پر دې باندې ژړی راغلی؟ هغه داسې چې د دانې په احتیاط یې داسې یو 20 شپې پاتې والا ژړی چې سم سي، بس شنه انځر یې تک ژړ سي، پسې وچ سي، رالوېږي. مثال په لښته کې یو دانه بیا روغه پاته سي یا نه سي پاته، دغسې په یو لښته کې یو دانه روغه پاته سي، ټوله توی سي، په نیمای 10 سیره توی سي، وایي سم نه کې پاتېږي دانې. یعنې ژړی اوس یو مسلکي سړی کې معلومولی سي، هر سړی نه باندې پوهېږي. ولکه یو مسلکي سړي معلوم کړی مرض یا نه مسلکي چا ولکه معلوم کړی، تعویضان، دمونه، دواوې، تجربې، څه هر څه به کړي ولکه معلوم کړي. کور مو ودان، ډېره مننه. غزلی زکن غرزی لخند ابو طابه راشد شبنم. یو بلې منطقي سیمې ته راغلي چې ماشاءالله دلته هم ډېر ښایسته باغونه دي او ډېر ښایسته انځر سوي دي. واقعا هم په دې باغ کې چې موږ ولاړ یو ډېره ښه سایه او ډېرې جګې جګې درختې پکښې ولاړې دي او دا هم په خپله د دې باغ سرخیل دی چې دا میدانو کې موږ کتل تقریبا 15-20 نفرو دلته کار کوي. خو له ده څخه پوښتنه کوو چې دا کسان څوک دي، په کومو برخو کې د سره کار کوي، د کومو ولایتو څخه راغلي دي، په خپله د دې میزان دي، د بل ولایت څخه راغلي دي، د ده څخه معلومات اخلو. ستړي مه سئ. ستاسو نوم؟ ما نوم عزت الله خانه. دا راته ووایه دا کوم کسان چې 15-20 نفره په دا میدان کې مصروفه ول، نو دغه کسان د کومو ځایو څخه راغلي دي؟ دلته تاسو څومره مزد ورکوئ، څومره معاش ورکوئ، روزانه ده څنګه موضوع ده؟ دا خو نو د هلمند څوم راغلي دي، دلته زموږ کارګر دي، نو ډېر کسان راغلي دي، 10,000-12,000 روپۍ معاش ته دوی بیا دلته د باغ اوس انځر راته راباسي او نو د هغونې کسان بیا باغوانان هم دي، بس 19-12 کسان بیا باغوانان دي، بس دا د انځر راباسي، هغه باغوانان یې بیا پیي، دغه رقم کاروبار یې روان ده، څوک یې راباسي، څوک بس انځر پیي. اوس تا سره دلته څو نفره کار کوي؟ ما سره دلته ټوله سره 15 کسان دي. دغه کسانو کې څو نفره د هلمند ولایت؟ په دغه کې 10 کسان دي. د نورو ولایتو څخه هم راغلي دي؟ فراه او نیمروز؟ و د هر ځایه څخه راغلي دي، کارګر د هر ځایه څخه. صحیح ده. ستاسو حاصلات سږ کال څنګه دي د پخوا په پرتله باندې؟ سږ کال ډېر صحیح دي، کال یې څه سره وشته بیا بس دا باغ مو ډېر ښه لوند دی او ډېرې ښه اوبه پر لګېدلې دي، نو دا اوبه بیا تاسو ته کومه کوئ چې کال وچ؟ دا بیا د شپې موږ ماشین پر چلانده وو، د شمسیانو اوبه د ورځې نه یې او د شپې بیا په دراده کې څه اوبه پیدا کېږي، پر هغه بیا موږ ماشین چلانده وو، بیا نو موږ د باغونو بس د شپې په اوبو. یعنې ستاسو مطلب دا دی چې د شمسیانو اوبه د دې باغ دپاره کفایت نه کوي، ماښام تاسو مجبور یاست ماشین چالان کړئ؟ غواړي ماشین غواړي، د شمسیانو اوبه نه. هغه کسان چې نورو هېوادونو ته ځي د خوارۍ دپاره او دا وایي چې موږ هلته خواري کوو، غریبي کوو، مثلا ایران او پاکستان هېواد ته ډېری کسان ځي، هغو ته ستاسو پیغام څه دی؟ تر څو پورې راسي دلته ستاسو سره کار وکړي، د نورو خلکو سره کار وکړي. اوس په دغه اکثره باغو کې چې ما لیدل، اکثره ځایونو ته چې موږ لاړو هلته ما د هلمند او د فراه او د نیمروز دې ځایو ځوانان ولیدل، ډېر زیات کسان دلته راغلي. دا خو دا ځایو څخه خلک چې هغه نو بس هغې خوا ته نه شي لاړو، دلته ښه ښه کارونه پیدا کېږي، نو بس د انځرو باغونه ډېر دي، بس دا ښه کار پیدا کېږي، بس نو ستا خوارۍ. کور مو ودان، مننه، په خیر اوسئ، ژوندي اوسئ. دوستانو تاسو هم زموږ سره پاتې شئ. راشد شبنم او درنو ابو سیلابا غلام د وطن تګیل نرګس تر ګلابا غلام د د میزان ولسوالۍ دلته یو باغ ته راغلي یو، فکر کوم چې دا هم د مراڼو سیمه ده. د دې حاجي کاکا سره مخ کېږو، له ده څخه پوښتنه کوو چې د دوی انځر سږ کال څنګه دي، حاصلات یې څنګه دي. حاجي کاکا ستړي مه شئ، ستاسو نوم؟ ما نوم حاجي منګل د نازاین ولسوالۍ د مراڼو اوسېدونکی یم. حاجي صاحب دا راته ووایه چې سږ کال مو انځر څنګه دي، د تېرو کلونو په پرتله باندې سږ کال مو حاصلات څنګه دي؟ سږ کال مو انځر ډېر کمزوري دي، وچکالي د کلونو سره وچ دي، اوبه نشته، ټول مرضونه کړي دي چې هغه کم سوي دي،
هغه یو من دا اوس چې ته وایې مرضونه یې کړي دي دا مرض چې وکړي کم وخت انځر بیا تاسو دې دپاره کم درمل کاروئ بیا دې دپاره حل لاره څه ده تاسو څه کوئ د حل لاره یې اوبه دي اوبه دا ضرب اوبو بیا مرضونه نه کوله او چې اوبه نه یې کمزوري د اوبو خواخوش کې بیا مرضونه ډېر کوي کمزوري مرض تاثیر کوي سپېرغوږی موږ ورته وایي دا دغه سپېرغوږی کوي هغه بیا موږ پخوا دوا پر پاسې اوس دوا هم اسانه پکې ځکه چې دوی تږي دي اوس خو دا د مځکه ټوله ده د اوبه ده او د تازه اوبه سوې ده دا اوبه تاسو د کمه کوئ چې اوبه نشته دغه اوبه موږ له مخه درېیمه څلورمه اوبه ولبسې په 10 په 12 شپې کې ورځ اوبه فقط له وچېدانه مو راګرځولي نورې اوبه موږ نه لرو ځکه چې دلته پخوا برمې وې باوري وې موږ ولې پر 6 غازه پر 10 غازه پر 12 غازه به اوبه ورکولې اوس مو 208 غازه برمه دلته ولې د یو غړپ اوبه یې نه دي ورکړې اوبه موږ له روده راولو 4000 غازه پیپ غواړي له هغه وانده راولو هغه برمې وچ شوې هغه د 3300 غازه پیپ غواړي دغه خپل مصارف نه پرکې دا دې موږ خرڅ خپل مصارف نه پرکې د دغه اوبو د سپما دپاره تاسو ولې په خپله یو تصمیم نه نیسئ د دې ولسوالۍ خلک د دې منطقې خلک تر څو پورې هغه اوبه هر یو پر خپل ځای باندې وکاروي او په اندازه باندې وکاروي اوس ځینو ساحو کې چې موږ ګورو اوبه ډېرې زیات هلته کارېږي نو ممکن یو علت دا هم وي چې اوبه ډېرې کښته تللې دي او دلته په سیمه کې اوبه ډېرې بې ځایه استعمالېږي د دې دپاره تاسو ولې په خپله یو تصمیم نه نیسئ نو موږ خو تصمیم نشو نیوای موږ عریضې کړي دي دولت ته مو ویلي دي امارات ته مو ویلي دي او نور مؤسسات مو ویلي دي موږ سره کومک وکړي دا خلک غریبان دي دا خلک خپل ځان تصمیم نشي نیوای څه پیسې میسې چې درلودي اصول چې درلودي حاصلات هغه ټول پر برمو باندې ځینې ولاړ هغه پر چوکاټو پر برمو پر مایان ولاړ سږ کال به ستا باغ څو حاصل په لاس درکړي څو پیسې باندې موجودې ما باغ سږ کال ډېر حاصل دا 80,000 اتیا ده تېر کال څو وي تېر کال به 3-4 لک روپۍ وي صحیح ده یعنې فرق یې سږ کال کړی دی ستاسو باغ پخوا دغه باغ باید 14 لک 15 لک 6 لک روپۍ جوړوي سږ کال شی نشته حاصلات هغه انځر چې دغه قیمت نه لري فک سرې دي له مخه به سپین انځر هغه به ګران خرڅ وي سرې دي په 3,500 ابد راز مو خرڅ په 300 روپۍ باندې د دا سوروالی بیا علت څه دی یعنې ولې سره کېږي او هغه ته وایي چې تېر کال سپین و سږ کال سره دي دا توپیر یې څه دی او د دې تر څنګ دا په قیمت کې ما دی ته وایي چې فرق لري دا خو تاثیر ټول د وچکلۍ د تندې دي کم وخت تنده وکړي تور انځر ډېر کړي تور انځر من په 300 ده هغه نور من په 1400 په 1600 په 1800 تر 2200 پورې وس خرڅېږي نو دا خاص وجه دغه وچوالی د اوبو د چې اوبه نشته دي تږي دي د تندې په خاطر باندې تور صحیح کور مودانه چې کاکا ډېره مننه دوستانو زموږ سره پاتې د ملي ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو کور مودان چې د میزانې ولسوالۍ د انځورو په تړاو باندې مو بشپړ خپرونه تر پایه واورېدل تر راتلونکې خپرونې مو پر لوی او بخښونکي خدای ته لاس سپارو وخت مو په خیر السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو نرګسه تر ګلابه راشه د شبنم